د تر زامنو افغانستان او د بنگلاديش مقابله ګورو چې هغوی به څه کوي. بنگلاديش ورته هم ډېر خطرناک سکواډ اغوستی او د افغانستان سکواډ کې خو نوي کلاړین دي. ګورو به چې د افغانستان دغه نوي کلاړین بنگلاديش ته شکست ورکوي که نه. السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو نن د پاکستان او د اسټرالیا لومړۍ لوبه ترسره شوه چې کومه اول د اوډیایي لوبه وه ترسره شوه. پاکستان خو دغه لوبه بایلله خو ډېره زبردسته پوینټ یې ورسره وکړو. سپیشل بالرانو بیټینګ کې خو نسیم شاه ښه سکور وکړو 40-45 تقریبا، او بابر اعظم او د محمد رضوان کپتان. نو ډېر زبردسته لوبه وشوه. لوبه یې خو بایلله خو ډېر زبردست پوینټ یې ورسره وکړو. خو مطلب چې د پاکستان بیټسمینان بیخي ونه چلېدل. که چېرې بابر اعظم سپینر بدنصیبۍ نه وټ کړو، چې چېرې سپینر نه وی وټ کړی نو بابر اعظم به نن دغه سلیزه واله، او که چېرې سینچري والی وی نو بس بیا هغه نه ریسارېدو. نو چې یو 250 خو شا 270 سکور یې ورته کړی وی نو بیا پاکستان دغه لوبه ګټلی شه، خو سکور ډېر زیات کم و. نو بس لوبه یې بایلله خو زه لوبه یې ورسره محنت یې وکړو، او سپیشل بالرانو خو بیټسمینانو بیخي خوند او مزه نه وه. د فخر زمان ارمان ډېر ورغو. فخر زمان ډېر زبردست کلاړي دی، محنتي دی، او د اسټرالیا په پیچونو باندې د فخر زمان ډېر غټ ریکارډ دی. خو بس فخر زمان یې ډراپ کړی دی، ګینې دغه لوبه به بایلله نه. او بس په 6 تاریخ باندې خو د افغانستان لوبه هم ده، د تره زامنو لوبه ده چې هغوی به څه کوي. د هغوی لوبه به ګورو انشاءالله. نو بنګلاديش خو ورته هم ډېر ظالم سکواډ اغوستی، ټول زاړه زاړه کلاړیان دي چې هغوی به څه کوي. او د افغانستان ټیم کې چې کوم دي نوي کلاړیانو لی به ډېر چانس ورکړی دی. نو بس په 6 تاریخ باندې به په 4:30 بجې د افغانستان لوبه چالو کېږي، او د پاکستان بله لوبه په 7 تاریخ ته تقریبا. نو ګورو به انشاءالله. به دا یو لوبه خو پاکستان بایلله، خو تقریري دغه بله لوبه 2 لوبې پاتې دي. دغه 2 چې کومې لوبې دي دا یې که وګټلې نو کیدای شي دغه سیریز په خپله نامه کړي، باقي بیا T20 دي. نو دوستانو دا د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.